ملا یعقوب طالبانو ته ویلي د خدای په خاطر په سمه توګه اطاعت کوئ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرسته په منصوب یو خپاره شوي پیغام کې د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د بې نظمیو له موجودیت او سرغړونو څخه شکایت شوی دی. ملا محمد یعقوب ته په منصوب دغه غږیز پیغام کې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او د ثبت دقیقه نیټه یې نه ده معلومه، مسؤلیتونو ته د ځواکونو په پاملرنې ټینګار شوی او ویل شوي چې د طالب ځواکونو ترمنځ بې نظمي او له لارښوونو سرغړونې د دې لامل شوي چې د طالبانو مخالفین د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینې برخې ونیسي. په دغه پیغام کې ویل شوي اول دا چې کله موږ یو ځای ته تشکیل استوو او ورته وایو چې هلته ورشي خو بیا هم هلته یو هم نه وي ورغلی، موږ مطمئن شو چې هلته ملګري سته خو یو هم نه وي. غوښتنه دا ده چې مجاهدین اطاعت ته متوجه کړي، د خدای په خاطر په سمه توګه اطاعت کوئ. د پوځي چارو کارپو جنرال محمد صادق شینواری په دې اړه وایي چې په پوځ کې د نظم او ډیسپلین موجودیت لازم دی. د جزو تامونو او قطاعاتو مسؤلین باید د سوق او ادارې وړتیا ولري. د افغانستان د چارو کارپوهان دا د طالبانو په لیکو کې نیمګړتیا بولي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریه بارکزی وایي زه فکر کوم له طالبانو څخه هغه توقع باید ونه لرو چې له یو سم سیاسي اردو یا هغو قطاعاتو څخه چې موږ پخوا درلودل وشي. دوی صرف جنګیالي دي او جنګ لپاره تیاری نیسي. د امنیت تامین او د قانون د حاکمیت په برخه کې نه په هغوی کې تجربه شته او نه هم باور. عام افغانان او د چارو کارپوهان پر طالبانو باندې دا انتقاد هم کوي چې ځواکونه یې ځانګړی نظامي یونیفورم نه لري. که څه هم طالبان د افغانستان په اکثریت برخو کنټرول لري، خو په پنجشیر ولایت، د بغلان ولایت، د اندراب په دریګونو ولسوالیو، د تخار په ورسج ولسوالۍ او د پروان په ځینو برخو کې د طالبانو او د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.